په یو کلي کې یو ساده او صادق سړی اوسېده چې نوم یې جمال و. هغه یو کوچنی هوټل چلولو او د خپل زحمت له لارې روزي ګټله. خو د هغه ژوند اسانه نه و، ځکه چې د هغه ښځه فاطمه ډېره سخته او کنجوسه وه. هره ورځ به جمال ستړی کور ته راتلو، خو کله به چې هغه پیسې راویستې فاطمه به سمدستي ټولې پیسې ترې واخیستې. یو ورځ جمال په ارامه وویل: فاطمه، لږې پیسې راکړه، سبا لپاره باید د هوټل لپاره غوښه واخلم او پخواني پور هم ورکړم. فاطمه په غصه وویل: 1 روپۍ هم نه درکوم. هوټل ته چې ته نو انتظام هم خپله وکړه. جمال چوپ شو او بې له پیسو سبا هوټل ته لاړ. بله ورځ جمال د غوښې اخیستو لپاره د جان شیر کساب دوکان ته ولاړ. جمال وویل: جان شیر وروره، نه غوښه راکړه، مشتریان انتظار کوي. جان شیر په سخت آواز وویل: جمال وروره، ستا پور ډېر زیات شوی دی. اول پخواني پیسې راوړه، بیا به غوښه درکړم. جمال په عاجزۍ وویل: وروره، لږې پیسې اوس واخله، پاتې به سبا درکړم. خو جان شیر انکار وکړ: نه، تر څو چې پوره پیسې ونه لرې زما دوکان ته مه راځه. جمال مایوسه شو، له هغه ځایه لاړ. هغه وېرېده چې که نن غوښه رانکړل شي نو هوټل به بند شي. په لاره کې هغه ته یو بدنام کساب ورمخته شو چې خلک یې پهلوان بلل. پهلوان په موسکا وویل: جمال وروره، ولې خفه یې؟ راشه زما سره، هر څومره غوښه چې غواړې واخله، پیسې وروسته راکړه. جمال ساده سړی و، هغه فکر وکړ چې ستونزه حل شوه. هغه له پهلوانه غوښه واخیسته او په هوټل کې یې پخه کړه. خلک په خوشحالۍ سره خواړه خوړل، خو لږ وروسته د ټولو حالت خراب شو. یو به خپل نس نیولی و، بل به چیغې وهلې: موږ ته زهر راکړل شوي دي. په کلي کې شور جوړ شو. خلک په غصه جمال ونیوه. رښتیا ووایه جمال، دا کومه غوښه وه؟ جمال په ژړا وویل: په خدای قسم، زه بېګناه یم. ما نن لومړی ځل له پهلوانه غوښه راوړې وه. دا خبره چې خلکو واورېده نو شک پیدا شو. ټول خلک د پهلوان اډې ته ولاړل. کله چې هغوی پلټنه وکړه، هلته یې د خرو پوستکي او غوښه پیدا کړه. نو حقیقت ښکاره شو. پهلوان خلکو ته د خرو غوښه ورکوله. خلکو سمدستي هغه ونیو او پولیسو ته یې وسپاره. جمال بېګناه ثابت شو. د کلي خلکو د هغه په ایماندارۍ باور وکړ. ټولو خلکو چندې راټولې کړې او جمال ته یې دومره پیسې ورکړې چې خپل پور پرې ادا کړي. کله چې جمال کور ته راستون شو، فاطمه هر څه واورېدل او وېرېده. هغې ته خپله تېروتنه معلومه شوه. هغه ورو ورو دننه لاړه او د پیسو صندوق یې راویست. فاطمه په نرم آواز ویل: جمال، ما وبخه، دا ټولې پیسې واخله. جمال حیران شو. فاطمه وویل: زه غلطه وم، که ما تا ته پیسې درکړې وای نو دا هر څه به نه کېدل. جمال په مسکا وویل: که موږ یو د بل ملاتړ وکړو، هېڅ ستونزه موږ نشي ماتولی. فاطمه په اوښکو وویل: هو جمال، له نن وروسته به موږ یو ځای او خوشحاله ژوند کوو. جمال خپل ټول پور ادا کړ او بیا یې خپل هوټل په ایماندارۍ سره چلاوه. اوس خلک نور هم زیات د هغه هوټل ته راتلل او د هغه ژوند له خوشحالۍ ډک شو. که تاسو د دنبې غوښه خورئ نو په کمنټ کې ووایاست، زه تاسو ته د جمال هوټل پته درکوم.